इब्राहिम अलैहिस्सलाम। द अल नासरिया खार दा खार पा इराक के द बगदाद ना 400 किलोमीटर पर फासिला द फरात सिंध पर गाड़ा दे। द हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वतन बागल काऊर चे द दी ज़ायना 15 किलोमीटर लरे दे। तकरीबन 4 काल मखी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदाइश दलता शवय वो। द ईमान पोखवाले और द कुर्बानी जज्बे जिक्र सो वारे रागले रे। दा द इब्राहिम अलैहिस्सलाम कोर दे प कुरान पाक के यौ कम अव्या मौकों के द हगद नामे जिक्र दे। द हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौम चे बुत परस्त हो। बाचा नमरूद द इबादत दपारा यौ मंदिर जोड़ लो। पस द मंदिर द नवे सरा जोड़ शो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खपल प्लार नमरूद बादशाह और खपल कौमे द बुत परस्ते द बे अकले ना खबर करल चे तकरीबन 15,000 द खुदायानो यानी द बुतानो इबादत पे कवलो। هغه اعلان وکړو چې د خپل لاسه جوړ شوي ړانده او کاڼه بوتانو عبادت پرېږدئ. دا کار د سرکشۍ او د بې عقلۍ نه سوا نور څه نه دی. د نمرود په محل کې 38 میټره اوږد او پلن ډېرې کمرې وې. حضرت ابراهیم علیه السلام هغو ته ښودلو دپاره چې دا بوتان بې ځانه دي یو تدبیر وکړو. د دغو بوتانو نه یو څه مات کړل او تبرې د ټولو نه لوی بوت په اوږه باندې ځوړند کړو. په دې کار الزام په ابراهیم علیه السلام راغی. باچا نمرود فیصله وکړه چې ابراهیم علیه السلام په بل اور کې واچولی شي او همدغسې خلیل الله حضرت ابراهیم علیه السلام یې په اور کې واچولو. په دې خبره چې هغه څرګند اعلان کړی و چې د الله تعالی نه سوا د ستاسو بل هیڅ معبود نشته. همدغسې الله تعالی د اور نه د سوځېدو طاقت ختم کړو. سورہ انبیاء آیات نمبر 1 کی اللہ تعالی فرمائی مونږ ویل اے اورا په ابراهیم باندې یخشه او په ابراهیم علیه السلام باندې سلامتیا او د آرام شیشه. حضرت ابراهیم علیه السلام خپل کور کلی پرېښو. په سختو لیارو او سفر نه پس 1200 کیلومیټرو نه زیات په سفر کولو فلسطین ته ورسېدو. دا ځای الخلیل په نامه مشهور دی. او د ابراهیم علیه السلام قبر د الخلیل جومات څخه نږدې دی. حضرت ابراهیم علیه السلام خپل ماشوم بچې او میرمن بیبي هاجره 1500 کیلومیټره لرې ملک عربستان په ویجاړه علاقه مکه کې پرېښودل او فلسطین ته راغی. د اوبو په لټه کې صفا او مروه په منځ کې بیبي هاجره منډې ووهلې. د دغې واقعې د عبرت دپاره حاجیان په همدغه میدان کې توند ځي.
د مکې په ویجاړه واده کې تندې وهلی ماشوم په ځمکه په خپوړو او په خپو وهلو په جړاوو په همدغه ځای د ځمکې نه یوه چینه راوخوټېده، آب زمزم، د ریګستان یوه عجیبه چینه چې 4,000 کاله یې وشول او نن هم دغه چینه هم هغسې قایمه ده. د الله تعالی قدرت ته وګورئ چې د لکونو خلکو د استعمال نه پس هم تر اوسه پورې وچه نه شوه. د مکې خلکو او د حاجیانو لپاره د الله تعالی له لوري یوه انموله تحفه ده. ماشوم حضرت اسماعیل علیه السلام چې څه وخت لږ لوی شو نو الله تعالی حضرت ابراهیم علیه السلام ته حکم وکړو چې خپل بچی اسماعیل علیه السلام حلال کړه، یعنی ذبح کړه. په امر د الهي حضرت ابراهیم علیه السلام د فلسطین نه مکې ته راغی. پلار او زوی د مینا په مقام راغلل نو شیطان مردود ډیر وس وکړو چې ابراهیم علیه السلام د دې کار نه منع کړي. په همدې مقام باندې ابراهیم علیه السلام شیطانی په تیږه ویشتلی و. د حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم په حکم د حج په موقع حاجیان کاڼي ولي تر څو چې د شیطان د طاقت او د بدو څخه په مونږ کې د شیطان سره په مقابله کې نور جوش پیدا کی، کنه نو هغه حج بالکل بے روحه پاتې شي. د الله اکبر د تکبیر څخه کاڼي ویشتل کیږي. دا ضروري نه ده چې په کاڼي د ستنې وویشتلی شي، همدغه ډیره ده چې کاڼي دې په دغه احاطه کې وغورځېږي او خلک دا قسم کوي چې هیڅ نشته سوا د الله د رضا نه. څه وخت چې ابراهیم علیه السلام خپل زوی د ذبح کولو دپاره سملولو او چاړه یې راواخسته نو الله تعالی فرمایل ایثار شاه ابراهیم تا زما حکم عملي کړو، د دې په ځای یو چیلې حلاله کړه. د الله تعالی په لار کې دا هر څه قربانول د هغه ارمان و. څه وخت چې زوی لوی شو نو د الله تعالی امر وشو چې تاسو دواړه د کعبې په زوړ بنیاد باندې د کعبې تعمیر وکړئ. په دې اساس د عالم مسلمانانو دغه روحاني مرکز طواف کول فرض دي. د الاسکا نه تر جزیره فجی پورې د دنیا 200 نه زیات ملکونه په لکاو خلق په دې مقدسه ځمکه راځي او حج ادا کوي. دا هر ملک رنګ او ژبه ذات پات نه بې نیازه په مسجد حرام کې اوږه په اوږه مونځ ادا کوي. دا حجیان مونږ وینو. حضرت لوط علیہ السلام ڈیڈ سی بحر الموت. دا د عمان خار دی چې مړ سمندر د دې نه 55 کیلومتره لرې پروت دی. د حضرت ابراهیم علیه السلام وراره حضرت لوط علیه السلام د پیغمبر په صورت د فلسطین ختیځ و علاقو ته ولېږل شو. په دغو علاقو کې د ټولو لوی ښار صدوم و. 4,000 کاله مخکې د دې ځای خلک ډیر عیاش وو. نو حضرت لوط علیه السلام دې قوم ته نصیحت وکړو چې د دې بدفالۍ نه دې منع شي، خو هغوی منع نه شول او په څرګنده په دې غلط کار کې اخته وو او شوکې به یې هم کولې. حضرت لوط علیه السلام الله تعالی ته دعا وکړه چې دې بدکارونه مې بچ کړي. محض د هغه د کورنۍ نه یو څو خلکو په هغه ایمان راوړی و، خو د هغه میرمن په هغه ایمان رانه وړو. دا خلک په بدفالۍ کې داسې اخته وو چې فرښتې چې انساني شکل کې الله تعالی د عذاب دپاره رالیږلې وې په هغو پسې هم شول. فرښتو حضرت لوط علیه السلام ته وویل
ته خپل ملګري سره واخله او دا وطن پرېږده. پس ته چې کومه واقعه رامنځته شوه هغه قرآن پاک داسې بیانوي. سوره هود آیات نمبر 82. بیا کله چې زموږ د فیصلې وخت راغی نو موږ هغه آبادي په بل مخ نسکوره کړه او په هغې باندې د پخې شوې خټې د تیږو باران وروو. د دغو بدکارو د بربادۍ دپاره چې الله تعالی کم کیمیایي باران او زلزله پیدا کړه د هغه په نتیجه کې مړ سمندر کې د مالګې شره د نورو سمندرونو نه 8 ګونه زیاته ده. د مالګې او د نورو مالګینو شیانو زیاتوالي په وجه په دې سمندر کې څه شی ډوبیږي نه. که په دې سمندر کې انسان د اوبو د پاسه سملي نو ډوبیږي نه. په دې سمندر کې هیڅ قسم یو جاندارې هم نشته ځکه دا سمندر مړ سمندر په نامه یادیږي. 82 کیلومتره اوږد او 18 کیلومتره پلن دی او په زرګو فوټه ډوب دی. د فلسطین په بله غاړه د 9 سمندر نه 1300 فوټه ښکته جوردان او د اسرائیل په منځ کې پروت دی. سوره عنکبوت آیات نمبر 34 او 35 کې الله تعالی فرمایي مونږ د دې کلي په خلکو باندې آسماني عذاب نازلونکي یو د هغه فیصله عمله چې دوی کوي. او مونږ د هغه کلي یو څرګنده د عبرت نښه پرېښې ده د هغو کسانو دپاره چې عقل نه کار اخلي. همدغه هغه ځای دی او د هغه خوا و شا مقامات. په هر زمانه کې د هم جنس پرستو بدکارو دپاره دا سمندر یو عبرت دی. مونږ ته یاد ساتل پکار دي چې د صدوم د خلکو نه الله تعالی د دې دنیا د سزا نه علاوه د دغو بدکارو دپاره په آخرت کې ډیره ستره سزا تیاره ده. بدکاره او عیاش خلک دې منې شي او تاریخ نه دې عبرت ترلاسه کړي او خپل ژوند دې پاک وګرځوي.